پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ باندې د پاکستان د پوځ په بمبارۍ کې کم از کم 46 کسان وژل شوي دي او په درځنو زخمیان دي. په وژل شوي کسانو کې 27 ښځې او ماشومان دي. دا بمبارۍ د برمل ولسوالۍ په مختلفو کلو باندې شوې ده. تر ټولو زیات زیان چې دی هغه د مرګ بازار په نامه منطقه ورته وایي، هغه یې مکمل بیخي د منځه وړی دی. نو په مختلفو کلو څخه خلکو کوچ کړي، کډې کړي دي، ځکه هغو سره ویره ده چې دا بمبارۍ کیدای شي جریان ولري. د دې حملې بعد د امارت اسلامي مشرانو د پاکستان د حکومت د مشرانو سره ملاقات کړی دی او د ملاقات په دوران کې دا حمله په سخته غندنې ده. خو جالبه دا ده د دې ملاقات سمدستي بعد د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر خپل رسمي ویبپاڼه باندې یو پوسټ کړی دی چې هغه ډېر د مخ چپلاخي معنا ورکوي. په هغه پوسټ کې دی لیکلی موږ ملاقات سره وکړو، ورته ومویل چې ساړې جهاز ساړې مرضي، وایي موږ تیارې زموږ خوښه چې هر څه کوو. د یادونې وړ ده چې په 2024 کال کې دا دریم وار دی د پاکستان پوځ د افغانستان پر مختلفو ولسوالیو باندې بمباري کوي. نو زما پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې آیا ستاسو په اند امارت اسلامي به د دې حملې غچ واخلي که نه واخلي؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ، ویډیو سره شیر کړئ. توجه نن ډېر زیاته